اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او بخښونکي مهربانه رب په نامه نن غواړم چې د مایکروسافټ وینډوز 10 بشپړ تخلیق کول باندې پیل وکړم چې څنګه نن نوټپیډ پروګرام کې اتم درس فایل مینو نو په نوټپیډ پروګرام کې په فایل مینو شروع کیږي سٹارٹ مینو الان دقت ته ورلاشم او سرچ باکس ته وضاحت کوي لیکن نوټپیډ یہ تو نوټپیډ پروګرام کې بھی نن موجود ہو فایل مینو کې لومړی کمانډ دی نیو د شارټکټ دی کنټرول ان دویم کمانډ دی نیو وینډو دغه شارټکټ دی کنټرول پلس شفټ پلس ان دریم کمانډ دی اوپن څلورم کمانډ دغه شارټکټ دی کنټرول پلس او پنځم کمانډ سیو شارټکټ دی کنټرول پلس اس اووم کمانډ سیو as شارټکټ دی کنټرول plus shift plus is اتم کمانډ فیچ سیټ اپ دا شارټکټ نه لري لسم کمانډ دی پرنٹ شارټکټ دی کنټرول پلس پی آخري کمانډ ایگزیټ اوس د کمانډو سایو په عملي ډول سره یم دغه نیو معنا د لغوي معنا وخت نوي ته مې کمپیوټر په اصطلاح کې هر نوی ډاکومنټ چې خلاصوي یا نوې صفحه خلاصول ته نه وایي په نوي کمانډ کې هر وخت لپاره په نوټپیډ کې څه چې لیکل نوي کړي دا نوي کمانډ که ته هر څومره کلیک کوي ته نوی صفحه نه خلاصوي په هغه صورت کې خلاصوي کله چې په دې ډاکومنټ کې څه لیکل خال د یو خراب ته وي روان ساده وي چې ودې کله ته چې په نوي باندې کلیک وکړې په نوي سره به ته نوې صفحه خلاصوي یو میسج به درکوي د تیاری به د زړه صفحه دا ته سیو کوم نه سیو کوم که نه هغې نه بعد به ته نوې صفحه خلاصوي تر څو باید دوه صفحه سیو کړې نه وي څه نوې صفحه نه خلاصوي اوس لکه اوس دا نوې باندې کلیک کړه نوې باندې اوس مو ته هغه زړه صفحه خلاصوي به زه ولې چې په دې صفحه کې څه لیکل نشته اوس زه یو شی پکې لیکم هغه شی پکې لیکم مثال د خبرې خوست پکې لیکم دا مو ولیکلو که نه اوس زه چې فایل مینو کلیک کوم نیو چې کلیک وکړم مو ته داسې کې میسج ورکوي په دا میسج کې هر میسج درکوي مربوطه په عنوان کې په ټایټل کې هغې پروګرام نوم یې تلیږي چې دغه میسج د نوټپیډ پروګرام په باره کې دی په دا ځای کې ته یې که نه چې ډو یو وانټ ټو سیو چینج ټو انټایټلډ دغې تر اوسه پورې د فایل سیو شوی دی بې نومه دی که نه اول به سیو باندې کلیک وکړئ دا هغه ډاکومنټ به سیو شي که غواړئ چې نه سیو کوم ډونټ سیو بیا به دغه کوم ډاکومنټ دی نه به سیو کېږي که نه یعنې نوی ډاکومنټ به خلاص شي خو هغه زوړ ډاکومنټ به کول معذور شي که کینسل باندې کلیک وکړو کینسل کمانډ به داسې وي که نه چې کوم ډاکومنټ به دی په عادي حالت سره پاتې نوی ډاکومنټ نه خلاصېږي هغه زوړ ډاکومنټ د په عادي حالت سره پاتې شي خو دا ځای کې زه اوس چې کله دا فایل سیو کړم نو دا فایل به مو ته سیو کېږي زه اوس کلیک کړم اوس دا فایل نه سیو کوم اوس پورې موجود نه دی دلته که نه زه دا فایل نه سیو کوم مو ته به زه چې کله په نیو کلیک وکړم ډونټ سیو معنا چې هغه فایل یې منځه لرلو چې کوم زوړ فایل اوس نوی خلاصولو نیو فایل نیو د وظیفه دا ده چې یو ته د نوی فایل ډاکومنټ خلاصوي که زوړ ډاکومنټ غواړي چې سیو کوي هغه ته سیو کېږي که نه غواړي نه سیو کوم هغه ته به درته ولري که چېرته په دا نوي ډاکومنټ کې څه شی مهم لیکلی وي سیو یې کړه که نه بعد به ته ډایرکټ بل ډاکومنټ خلاصوي دا به دویم کمانډ دی دغه نیو کمانډ شارټکټ دی کنټرول ان په سکرین کیبورډ کې دا وایم که نه او اس کې د سکرین کیبورډ شارټکټ دی خو کله چې دا باندې کلیک وکړئ دا ځای کې چې وکړئ چې کله ته نوی ډاکومنټ خلاصوي که نه هغه کله چې لیکل پکې موجود شي مثال یو حرف مې ورته ولیکلو اوس زه ورته کنټرول پلس ان نو مو ته به نوې صفحه خلاصوي کې میسج ورکوي خامخا ویني صفحه خلاصوم نه نو دې کې دویم کمانډ دی نیو وینډوز شارټکټ دی کنټرول پلس شفټ پلس ان دې کې څه معنا کوي
کله چې تاسو د نوي وینډوز ته کلیک وکړئ څو د یو نوی ډاکومنټ کلوز کړي خو دغه ډاکومنټ به د زوړ ډاکومنټ سره هېڅ ارتباط نه لري. خدای دې وکړي چې شو ته د نوي باندې کلیک وکړئ شل ډاکومنټ کلوز کړي خو د شل ډاکومنټ یو د بل سره ارتباط نه لري. او زوړ ډاکومنټ به پاتې وي نوی به کلوز وي. اوس عملي زه چې کله کلیک وکړم نوی ډاکومنټ ویني دا زون دا یو کله دا ډاکومنټ زه لیکل کړم مثال افغانستان یې ولیکل کنه مثال افغان ولیکلو اوس زه ډاکومنټ کلوزوم په نوی کلیک کوم نوی ډاکومنټ نوی کړکۍ خو د نوی ډاکومنټ هېڅ ارتباط لري نه چې یو ته کې میسج درکړي چې وایي دغه ډاکومنټ یا سیو کړئ ما سیو کړه دا زون ته ډاکومنټ شو دا زون ډاکومنټ دغه زون تاخیرات وایي دغه زون تاخیرات وایي مثلا لکه اسد لیکم که دا زون ډاکومنټ شو ویني اوس بل ډاکومنټ مطلب دا چې په دې سره په د نوی وینډوز سره یو ډاکومنټ کلوزوای شي خو هغه ډاکومنټ د بل زوړ ډاکومنټ سره هېڅ ارتباط نه لري دا وظیفه ده خو په دې کې به اوپن مثال په داسې کې شای لیکم مثال دا مې ولیکلو که نه اوس زه دا اول دا فایل سیو کوم د سیو موضوع باندې به راونی دا فایل سیو کوم سیو مې کړو ځینې ووځم ووتم اوس باید په ډیسکټاپ پروت دی که نه اوس دغه فایل زه خلاصوم هېڅ نه خلاصولی شم یا زه هغه مربوطه پروګرام ته ځم نوټپیډ پروګرام ته ځم اوس چې کله دا پروګرام کلوز کړم زه ویستم هغه پروګرام چې مې سیو کړی دی اوپن شارټکټ کنټرول وځو که نه اوپن مې کلیک کړم ویستم د چې ده ډاکومنټ هغه ته څنګه ډیسکټاپ په ډیسکټاپ باندې فایل پروت دی که نه چې کلیک ورکولو سره په دې ځای کې فایل نیم ښایي یا آنلاین فایل دی په دغه نوم سره دی چې په کوم فایل کلیک وکړئ هغه کوم ځای کې د کوم نوم لري هغه فایل اوس دا احمد نوم دی که نه چې کلیک وکړئ ډایرکټ په دغه فایل نیم کې په دغه خالي باکس ویني په دې کې ته هغه نوم راسي زه دا فایل کلوزوم اوپن دا معنا چې سیو شوی فایل کلوزول د اوپن یې که نه نه دې بلکې دویم سیو دی بل سیو آز دی سیو او سیو آز کې فرق څه دی سیو چې لغوي معنا وکړي لغوي معنا خو ساتلو ته یې په د کمپیوټر په اصطلاح کې د یو شي په کمپیوټر کې ساتل د سیو یې که نه یا بچت کول دا ځکه چې یو فایل په یو نوم سیو کوي فایل مې ولیکلو کله چې سیو کوم یو ته سیو دویم چې سیو کوم مو ته فایل په بل نوم نه سیو کوي یو بل ځای کې نه سیو کوي هغه فایل چې شوی دی بیا یو کړکۍ چې په دغه فایل ته بیا کوم تغییرات راولي یا کوم څه پکې ولیکئ یا کوم څه پکې ډیلیټ کړئ که نه هغه تغییرات پکې سیو کوي خو مګر نوی فایل نه سیو کوي بیا دغه زه رقم تاسو مو لیکنه کړې ده خو زه لکه لیکنه مثال پسې ډېروم بنول کې زه لیکم دا لیکنه زه کپي کوم سلیکټ کنټرول A کاپي ارسم نوټپیډ پروګرام ده دا پیسټ کوم دا لیکنه مې ورخوځه که نه اوس چې کوم دغه لیکنه زه سیو کوم اوس دغه ولې سیو کوي کله چې یو فایل یې ورته سیو کړی و سیو که نه دا فایل خو دی خو اوس دغه سیو که نه اوس بیا دغه فایل کې دغه لیکنه سیو شوې وي هغه فایل نه سیو کوي اوس څه رقم سیو باندې چې کله کلیک وکړم سیو اوس د پروګرام نه وځم اوس د احمد په نوم فایل چې دی زه خلاصوم دا دی که نه اوس چې کله خلاص کړم مو ته هغه فایل هغه زوړ فایل دی که نه هغه تغییرات مې ورته تغییرات پکې سیو نه شول اوس چې څه شی پکې ړنګ سیو دا معنا ده زه نوی فایل خلاصوم نوی فایل که نه نوی مخصوص کړو اوس دا نوی فایل کې مو ته بیا ولې میسج نه راوړو دا ښایي د زوړ فایل چې کله سیو و ډاکومنټ سیو و بیا یې ته نوی وخلاصوي فایل بیا ته میسج نه درکوي هر وخت چې ته نوی فایل کلوز کړې ته بیا فایل خلاصوي نو ته میسج درکوي کله چې فایل سیو کړی فایل کلوز کړې بیا ته میسج نه درکوي خو اوس دا دې کېږي دې ته دا موضوع پوه شوې که نه دغه درو کمانډونه انشاءالله پوه شوئ اوس نمبر د څلورم کمانډ شولو سیو آس کې بیا د نوم نه معلومېږي سیو آس چې لکه بیا سیو کول څه معنا چې سیو فایل په څو نومونو سیو کول لاړ مې ته وویل یا یو فایل په څو نومونو سیو کول یا که چېرته وغواړئ چې په یوه ځای کې خو چې په څو نومونو دا سیو کول چې په یوه ځای کې سیو کوئ زه په ډیسکټاپ باندې فایل سیو کوم خو دا فایل چې کله سیو کوم نوم زه تغییروم خو که بیا ووایئ چې نه زه فایل سیو کوم
په ونه هم څه کوم بیا په ځای تغییروي مطلب وشوي اوس درته عملي کوم نو دغه فایل دی دغه فایل زه سیو کوم ته سیو از مې کلیک وکړل که نه اوس احمد په نوم فایل دی که نه خو که چېرې بیا دغه نوم سیو کېږي خو زه چې کله کلیک کوم دا ته یو میسیج درکوي زه چې د سیو از دی که نه کلیک مې وکړو څو ته درته بیا مربوطه کنفرم سیو دی تصدیق دی به یو غواړي که نه یو میسیج درکړو دغه میسیج داسې وي چې احمد ډاټ ټي ایکس ټي already exist د احمد په نوم فایل شته do you want to replace it غواړي چې په دغه فایل باندې دغه فایل سیو شي که غواړي چې ریپلیس کړم خو ریپلیس په داسې وي شاید داسې وي چې د احمد په فایل نه تغییرات راوستلي خو نه تغییرات په سیو کېږي مطلب پوه دغه احمد فایل کې نو زه کلیک وکړم دغه فایل کې هغه تغییرات مې ولیکل دغه فایل سیو شو نو زه بیا سم د سیو از آغاز دی که نه په آغاز کې زه احمد ون چې دغه ډیسکټاپ ته سیو کېږي خو په بدل هم شو که نه فایل بیا سیو شو دویم بیا سیو کوم بیا دغه فایل مې ته سیو کړه احمد دو اوس زه چې کوم ډاکومنټ بندوم چې کله ډیسکټاپ ته ورشم احمد په نوم سره فایل راشته هغه فایل دی که نه دویم احمد ون په نوم سره راشته ځکه چې فایل هغه دی صرف یې نوم تغییر شو که نه دا ځکه احمد دی فایل هغه دی فایل کې مې تغییر نه راغلی په دویم کې احمد ون دی ویلي چې فایل په نوم کې تغییر کړو په دریم کې نوم کې تغییر هغه فایل دی ښه اوس بیا که چېرته زه دغه فایل وغواړم چې دغه نوم سیو کړم دغه نوم چې کوم نوم وکړو که نه نو دغه احمد په نوم فایل مې خلاص کړو اوس زه غواړم چې د احمد په نوم فایل سیو کړم چې سیو از دی که دا فایل خو زه زه تغییروم زه فایل مې ته سیو کړم په ډاکومنټ کې ډاکومنټ ته ورغلم که نه چې ډاکومنټ کې کلیک وکړم نو ته فایل احمد په نوم سره دی په هغه نوم شو خو زه تغییر شو څه ته مې وویل چې یو فایل به څو نومونه سیو کېږي خو بېوضع کوي نوم تغییروي بیا یو فایل ته غواړم چې سیو کوم په یوه نوم سیو کوم بیا به زه تغییروي دا دوې خبرې پکې دي ښه مهمې د دغه نه ورته بیا پیج سیټ اپ دی کله چې هغه صفحه ته پرنټ کوي دې لپاره پیج سیټ اپ ضرورت ټاکه نه دا چې ته ډایرکټ ځکه نه پرنټ کوي ته ول صفحه وخت چې د صفحه کې کوم تغییرات ورولن کوم غیر ولا او ته ډایرکټ پرنټ کوي نه ته ول چې لوټي پیج سیټ اپ ته پیج سیټ اپ نه کلیک کړه دا کې بیا څو کمانډونه پکې ته دا خو دا نوټپیډ کې دا پیج سیټ اپ څه سودا دی که نه او هغه دا غنه لکه ورډ کې دی که نه بعضې کمانډونه کونه کې کله پرنټر موجود نه وي کمانډونه کونه به کړي پیج سیټ اپ کې بیا دا موجود و یا چې پیج سیټ اپ کې هر میسج چې خلاصي هغې مربوطه پروګرام هغه کې عنوان کوي که نه نو دا کوي د پیپر باندې کاغذ ته وي خو دا ځای کې و د سایز دی اندازه دغه ځای کې اوس چې دا ځای کې ته دا ټول کاغذ هغه کاغذ چې موجود دي په د کمپیوټر کاغذ دلته شته لکه موږ تاسو د دلته چې کوم سیمه یو فور سایز دي یو ترې دي که نه دا یې سیمه یو ترې یو فور دي نو دا ځای کې دا په کمپیوټر کې باید ډیفالټ چې کوم کاغذ انتخابي هغه لیټر وي په هر پروګرام کې ته چې کله دا لیټر چې دی دغه فور سایز ورکه نه په صورت کې کام دی دا لیټر زیات دی دا فور سایز ورکه کام دی دغه ته وضاحت کې کله دې ته وختي دا کاغذ دا ورکه ده خو دا ورکه ده لیکنې غو چې ته یې که نه دا لیکنې هغه ده ټیکس ایریا ده خو کله چې دا کې ته کله کلیک وکړې زه غواړم دا کې هره ورکه موجوده دی فور سایز چې شکل تغییر وکړي په دا ځای کې دا اپشن چې تاسو مخته وي چې کمپیوټر نشته بعضې پر هغه اپشن دا سور کور نه کړي د دې وجې کور نه کړي چې پرنټر نشته چې ته ووینې په دې ځای کې دوې اپشن موجود یو اټو نو سلیکټ یو منوال په نوم سره دوه هغه دي که نه دا ته چې هر لپاره پرنټر وصل وي ته اټو سلیکټ انتخابوي که نه ډایرکټ مربوطه پرنټر ته پرنټر کې اشاره کوي اټو سلیکټ دا معنی چې کله چې ته پرنټر ته بیا لکه څو پرنټر وصل دي که نه بیا به ته یو پرنټر انتخابوي بله موضوع دا کې اورینټیشن معنا دوران په لغوي باندې دوران خو په کمپیوټر کې د صفحې طول د اورینټیشن دی دا کمانډ پکې دی یو د پورټریټ بل لینډسکیپ پورټریټ دا معنا چې صفحه په مودي ډول فریم کوي لینډسکیپ دا معنا چې په وکی بده کې بل موضوع دو مرجن بای انچ په دغه هر پروګرام کې کومه غوړ صفحه فریم کوي په انچ طرف اندازه په انچ روي وحدات نه راوکې دي خو داس کې په ډیفالټ انچ وي په انچ کې دا غوړې صفحه
یو دغه لیفت دی بل دی رایټ بل دی ټاپ بل دی باټم دا داسې دی که نه چې زه د کومه صفحه چې دو د چپ طرف نه 0.15 اینچه فاصله اخیستو کوم ځای نه دا فاصله ویني دا ویني که دا خو دغه ټکس ایریا د لیکنې صحاتو دا د کوم د نمرې لغتونه دي دا داسې دی ټوله صفحه خو داسې نه ده ویني داسې نه ده ټوله صفحه داسې لپاره نو دا صفحه کې داسې دی چې د چپ طرف نه دې ځای کې نه تر دغه ځای پورې فاصله 0.15 به ډیپال خوستو خو چپ طرف نه ښي طرف نه چې داسې ته وخت د صفحه ویني دا صفحه چې زه دا 0.15 ده بیا ټاپ ون د ټاپ اوس طرف نه دغه څه که نه یو اینچ فاصله خوستو بیا باټن لاندې طرف نه چې خوستو یو اینچ خوستو دا تغییرولی شي ځکه چې کله ته یوه صفحه لیکې خامخا عنوان دې پره وضعې ورکوې باټن کې بیخ طرف کې خامخا یا په نوم سره لیکې یا په داسې کې صفحه سره لیکې که نه او ورکوي د ښي طرف نه ته زیاته صفحه ورکوي دې خاطر ورکوي چې ته یو کتاب جوړوې نو خامخا کتاب چې سټیپلر کوې یا صفحه بله غوڅ نه وي هغه کتاب ورته وګورې چې ته سمه صفحه ورکوي دا دې بریا مرجان دې خوشي دی بله په دې کې یو هیډر دی یو فوټر دی هیډر کې ته مثال عنوان لیکي یو ته کله یو صفحه پرنټ کوي په پرنټ کې غواړي چې مثال زه موږ دا صفحه پرنټ شي خو په سر کې زه یو عنوان حساب سره لیکم موږ هغه پرنټ کړي په بیا کې زه یو حساب لیکم مثال زه په دا هیډر کې ورته زه ته هغه خان څرګند چې دا صفحه پرنټ کېږي مطلب دا صفحه کې به دا هیډر خان وي په کې زه ته وایم چې د صفحې په بیا کې پیج نمبر وي پیج نمبر وي که نه مثال دا پیج نمبر شولو مثال یو بل شی سره وي مثال یو نوم دا سره وي اصل دا سره وي که نه دا سره وي دا چې کله دغه صفحه د ترتیب شوه اوس اوکې بل داسې کوي دا هغه خبره چې دا کوي دا په هغه پورې تړلی دی چې کله هم د کلیک وکړئ انپوټ ویلیو مثل بعضې شیونه وي ته نیټ سره وصل کلیک وکړئ که نه کوم فون دا چې یو شی د په شی ته خوښ وي چې کله اذن په ضرور وي مثلا فون یا کوم داسې اپشن کور نه کړي دی په حال کې نیټ نه که نه هغې ته لري هغې نه ورته چې کله صفحه وکړي صفحه ترتیب شوه اوس به دویم فایل دی فرنټ فرنټ باندې چې کله کلیک وکړم بیا چې کله په فرنټ باندې کلیک وکړئ فرنټ باندې فرنټ شارټکټ کنټرول فی دو اصل ته ورته وکړم فرنټ کې بیا ته بیا هغه خبره جنرال کې عمومي خبره ته کې خو په دې کې یوه خبره ده سلیکټ پرنټر دا دی چې کمپیوټر دی مختلف پرنټر په وصلوي په دغه ایریا کې ځکه نه په دې څخه کې پرنټر مثلا خو څلور به ډیفالټ به کېدای شي یو تا وي لا ښایي که نه پرنټر دی که نه وصلوي په دا کې به ته چې کوم پرنټر باندې شاید آپ نه انتخابوي اوس په دا ځای کې انګزار څنګه دغه دپاره په دا هغه ځای کې د خصوصیات لیکلي دي مثال سټریټ د بلاډینګ مثال دلته چې رولې فرنټ ته په دا ځای کې ته دوه خبرې بیا کړي اوس کله چې پرنټر نه وي دا کوم فایل چې دی که نه څو سره مثال پرنټر نشته غواړي چې خو پرنټر نشته او د کوم صفحه ترتیب کړو که نه غواړم چې دا ضایع نه شي یوه فایل ته یې واړوه چا پی ډي اف فایل دی که نه په دې کې چې فرنټ ټو فایل غواړي د کومه لیکنه ته کړو فایل ته واړوي دا فایل کې بس کې دا خبره ته کې چې کله دا فری پوینټ کلیک وکړي دا آپشن یې کله پرنټر وصل نه راوستلی خو دا کې دغه آپشن پکې بل دی اوس لی آوټ ته په لی آوټ کې به اورینټیشن دی په دې کې غواړي چې د صفحې ته د هغه ښیي که نه خصوصیات چې کوم ډول صفحه ته پرنټ شي عمودي که افقي دا ځای کې که غواړي چې عمودي خو عمودي ورته انتخاب غواړي نه افقي پرنټ کړم افقي وایي دا نه پرنټ کړي هغې نه وروسته بیا بل یو هغه دی ایډوانس خو لغوي معنی پرمختګ دی که نه نو چې کله په ایډوانس باندې کلیک وکړې د کوم ډاکومنټ دی که نه د کوم فایل لیکل شوی دا غواړي چې د کمپیوټر نه پرنټ په کومه ورقه ته وي A4 ته وي هغه خو به داسې کوي که نه خو صرفا دا کې به وي هغه ته صفحې ته وړي او پرنټ کېږي به نه کله دا داسې کې ته A4 انتخاب دی کومه ورقه انتخاب به وي به ډیفالټ دغه A4 انتخاب دی انتخاب دی چې کله وکړي دا کور راوښلو یعنې بعد دغه فایل چې شو اوس دې کور شول که نه پس دا دې کې موضوع دې سره وله په دې کې د دویمه خبره
دغه دویمه خبره کوي فایند فرینډ دا کاپی کر دی وی مختلف خبره وکړه چې بعضې پرنټر دي که نه وایرلیس دي بې کیبله بې توره بې ویله که نه چې کمپیوټر سره نه وي وصل شوي دا هغه پرنټر چې کله خاص ولګي چې دا کمپیوټر د انټرنیټ ته وصل وي بیا ته کړای شي چې هغه فایند پرنټر پیدا کې دا ځای کې وصل کړي که نه چې وصل دې کړو نو ته دغې بغیر د کیبله پرنټر په زده کړای شي چې ته کوم لیکل ډاکومنټونه په پرنټ کړي یا غوره کړي دا یې لپاره دی خو چې کله که انټرنیټ موجود وي هغه وخت کې پرنټر موجود وي پرنټر سره وصل نه وي پاس ذریعه باندې سره وصل کړي هغه نه ورته بل دا ځای کې فیج رینج دغه د صفحې ترتیب کې بیا داسې که نه چې یو آل بل سیکشن بل فیج بل دا کرنٹ فیج بل بدایي که نمبر آف کاپیز بل کلپټ دا څه ورشپ وګورئ خو دا بعض اپشن ځکه هغه نه دي چې پرنټر موجود نه چې وصل وي که نه دا اپشن یې فعال شي خو یې تخیل که نه فعال دا معنا چې تاسو په ډاکومنټ دی مکمل اوس فایل یې کلمې ته شل صفحې دي چې آل انتخاب چې 30 پرنټ کلیک وکړو ټول ووري روان وي سیکشن دا معنا ورکوي سیکشن ته چې وروغلې د صفحه کې مثال ته یوه برخه انتخاب ځای چې مو دغه لپاره دغه پاراګراف ته ضرورت دی زه پرنټ کوم د نه پرنټ کوم بیا به پاراګراف انتخاب کې روبو شي فرینډ ته پرنټ کوو دا د کې وو دا غو چک ولګي دا کې چک ولګوي پرنټ کړه ته هغه پاراګراف پرنټ کوي دا د ریم پیج دا معنا چې دا ته دا خبره دي چې دا غږ کې دا خالي دي بدا دې کې تو را مثال شو صفحه نوٹ ہے تو ضرورت ہے بده شو صفحه کنا چې دغه صفحه نه مطلب 15 صفحه ته ضرورت ہے و مې ته ضرورت ہے لاسه مې ته ضرورت ہے درې صفحه غوډي خو 15 و ولا سم ته بدا دې کې 15 ولې کې کما بده چې دا نقطه دا کې خبره کړه دا کما وایي چې په تو هغه دا کې مهم دی چې تاسو دا دې کې خبرې نه مثال صفحه ولې کې کله صفحه ده ولیکه صفحه چې کوم ولیکه مثال زوی مثال درېمه صفحه ولیکه بیا په نقطه به چې خو کې دا کور کې نه چې بیا مثال پنځمه صفحه ولیکم کما د چول کنه پنځمه صفحه بیا مې لسمه په کورو بیا کما وی چې مثال لسمه صفحه ولیکم چې کوم ولیکه پرنټ چې وکړو هغه شول فون نوټ هم وته د پنځمه درېمه پنځمه لسمه د صفحه انا بده دا کرنٹ پیج دا معنا دا چې کله غوړې وي موجوده صفحه د کومه غځي ویلو دا د څه معنا دا کانسل ویني کانسل په ګول دا موجوده صفحه دا صفحه کې ویلو دی کله وکا فرند هغه صفحه فرند کی دا نمبر اف کاپیز وړي چې مثال یو نوٹ دا شل په نوٹ ته غنا درې نه پر دي وې درې پورته نوٹ ته پرنټ کوي دا کمپیوټر ته پښتنه کې دا نوٹ اول دا څه ورشي اول دا وکا پاینه و فونی وځي بیا د بل په کا پاینه و فونی وځي بیا د بل نه وځي پرنټر ته بیا دویم ور دغه دویم کا پاینه دویم فونی د بل دویم کا پاینه دویم فونی د بل بیا پرنټر وګړي دغه اول کا پاینه سوره فونی بیا د دویم کا پاینه سوره ما دغه دریم کا پاینه سوره ما کنه دا د خو تقریبا ډیر کنه ترتیب یا تاخري چې کاته وافونه کې دا بدا خو به تر خبر دا چې دا کوم مثال کپی مثال ته ځوم دا کو نه کنه دا کوم مثال درکا پې مې درې کا پې دا کلیپ نه دا چې درکا پې دي اول به چې چک نه لګیدل کې خو دا کې چک اوس نه لګیدل چې چک نه لګیدل کنه ته دا درې کا پې نه اول به وکا پې نه وافونه وسی خو بیا به دویمه کا پې نه وافونه وسی بیا درې نه خو بیا چې کله غوښتي کنه بیا د پرنټر وګورئ بیا د اواله کپینه دویمه دریمه په ترتیب سره وکړه چک لګي دلې چک بیا اواله کپی لاس شو په نور ته کنه یو د 315 شل یو کې پیراږي بیا د دویمه یو د 315 شل پیراږي یو د دریمه د 315 شل پیراږي په بهتره خبره ده چې اړه په نوٹ پرنټ کوي شاګردونه د پر مثال درې سو په شاګردونه د څه چک لګوي چک ته ولا کولای پرنټ ورکي کاپي پرنټ کی یو کاپي دوه کاپي درې کاپي ترتیب دا شی
و دا نمبر of a copy یو که نه دا دی که بوت کاپی 15 شاګردون دي 15 ولیکئ 15 شاګردان 15 کاپی پرنټ کوم خو دغه د مثلا شل پوړې سره د شل پوړې نه د 15 شاګردونو دا 15 کاپی وبسم دا چې کله ته داسې کې چیک نه ولګېدلی د هرې کاپۍ نه اوس د کاپي خو زما که نه 15 مې انتخاب کړي دي دله 15 پوړې وځي خو یوه پوړې به وي 15 بیا وځي یا به دوې وي 15 بیا وځي یا به درې وي مطلب یې شوی چې هغه پرنټر نه وځي یوه به وځي چې کله دویم پوړ شي دوې وځي دا 15 پرې کېږي که نه چې کله 15 ته رسېږي بیا چې د پرنټر بیا سره نه کېږي که نه بیا به درېیمه پوړ وځي درې 15 پوره سبب مطلب ورته او که چېرته ته چیک لګوي بهتره چیک به لګوه چیک که ولګولو بیا به اول به د هغې شلو پوړ نه پرنټر وکړو یوه دوې درې څلور پنځه شل پرې راشي پرنټ ورکوي دا ځای کې اوس غواړم چې دا ځای کې د کوم تغیرات مو راوستل چې موږ ته وویني که نه خو دا کوم تغیرات دا فایل اوس پی ډي اف چړوم پی ډي اف کې مې تر چیک لګوم چیک مې لګولو چې کله پرنټ ورکړم افلای پرنټ دا به اوس هغه خو نشته که نه مستقیما په ډیسکټاپ باندې سیو کوم یو نوم ورکوم مثال د خبرې خان نوم ورکړو که نه او دغه فایل په ډیسکټاپ سیو کوم پی ډي اف کې کله پی ډي اف ته چې وختو دغه فایل نه بندو منیمایز کوم دا مې کلیک کوم اوپن ویني په هیډر کې مې ته دې چې مته په هیډر کې خان ورکړه ویني هغه معلومات دي که نه صفحه وپوڼي دو وپوڼي فوټر کې مې ته دې که نه چې پیج نمبر ورکړه پیج نمبر یې ورکړی که پیج نمبر یو اسد مطلب ستاسو ورځئ نو دغه موضوع ویني د دې لپاره خو پوه شئ که نه په دې کې اخري کمانډ د کول مخ ته په کړی او پرنټر نه اګزیټ خو تاسو مخ ته ووایي که چې اګزیټ په نه وتل دی ماشین نه که نه او دا فرق کدی چې په دې باندې زه غواړم چې د مکمل ډاکومنټ نه وځم په دې زه کلیک وکړم اګزیټ معنا چې مکمل پروګرام نه ووتم نن د ځان په دې بازي فایل مې خو